طالبانو د احتمالي جوړیدونکې جرګې لپاره د استازو د ټاکنې سپارښتنه کړې ده. یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا ورته سپارښتنه شوې چې داسې خلک د خپلو سیمو د ملکانو او استازو په توګه وټاکي چې له تیر جمهوري حکومت سره یې هیڅ اړیکه نه وي او د طالبانو خواخوږي وي. د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري د جوړیدونکې جرګې په لړ کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي چې د خپلو سیمو لپاره د داسې ملکان او مشران وټاکي چې له تیر جمهوري حکومت سره یې یوه ورځ هم کار نه وي کړی او د دوی په خبره د طالبانو د حکومت مخالف نه وي. دوی دا هم وایي چې په ډیرو سیمو کې دا پروسه بشپړه شوې او د طالبانو په معیارونو برابر کسان د سیمه ییزو ملکانو او استازو په توګه ټاکل شوي چې په ډیر احتمال په راتلونکي ولسوالانو هر کلي او جومات ته مکتوبونه لیږلي وو چې تاسې د خپل کلي ملک را معرفي کړئ، خو هغه باید داسې کس وي چې له تیر حکومت سره یې کار نه وي کړی او د طالبانو د حکومت خواخوږی وي. داسې نه دي شوي چې کلیوالو دې په رایه ټاکلي وي یا د یوه رسمي پروسه وي، بلکې په یو چا یې اتفاق کړی په هغه شرایطو چې ولسوالانو ورته ایښي وه. د کندوز ولایت اوسیدونکی رحمت الله هم وایي د دوی په ولایت کې په مختلفو بڼو نوي استازي او وکیلان ټاکل شوي دي، خو د اوسني حکومت خوښه پکې مهمه وه. هغه وویل په ځینو سیمو کې د ولس په خوښه دي او په ځینو سیمو کې د اسلامي امارت په خوښه ټاکل شوي دي، په ځینو ځایونو کې هم ټاکنې شوي دي او په ځینو سیمو کې په حکومي ډول ټاکل شوي دي، خو هغه کسان وکیلان او ملکان شوي دي چې د اسلامي امارت تابع یا یې غړي وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هم وایي بې له دې چې نور کلیوال او مخکیني سیمه ییز مشران خبر شي، ځانګړي کسان په نښه شوي او هغوی په پکتیا کې د کلیو د مشرانو په توګه ټاکل شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب